محترمو نن که تاسو ګورئ الحمدلله معاشره کې اسلام موجود دی دلته قرآن موجود دی دلته قرآن منون کې موجود دی دلته په قرآن باندې ځان پیدا کون کې او قربانون کې موجود دی چې دا د خبرې دلیل دی چې تهذیبونو دغه جنگ دغه علماو ګټلې دی او کفر بیللې دی او شکست به د قیامت د سبا پوری د کفر وی ان شاء الله العزیز زور ان شاء الله ټول ملګری ان شاء الله محترمو دینی مدرسې د اسلام د حفاظت مرکزونه دي دینی مدرسې د اسلام د نشر و اشاعت قلاګانې دي دینی مدرسې دا د اسلام د بقا ذریعې دي د اسلام څومره شعبې چې دي اکه شعبه د جهاد ده اکه شعبه د دعوت و تبلیغ ده اکه شعبه د اسلامي سیاست ده اکه شعبه د تصوف ده دغه ټولو شعبو د بقا بنیاد دغه دینی مدرسې دي دینی مدرسې کوي دغه ټولې شعبې به بیا آبادي وي ان شاء الله دیو جن محترمو نن بر دې د ستربندۍ نه د عزم د ځان سره وړو دا قصد وکاو چې حالات هر سوي مشکلات هر څومره وي خو موږ بخپل دینی مدرسې آبادي ساتو ان شاء الله حضور ان شاء الله محترمو تیری 2 صدی کې تاسو مطالعه کړی وي به خصوصا د 1857 جنگ ازادي دا زموږ د مسلمانانو د تاریخ خونین انقلاب دی دغه 1857 جنگ ازادي دا د مسلمانانو په وینو سور داستان دی د جنگ ازادي کې 3.5 لک مسلمانان شهیدان شویو د جنگ ازادي کې زموږ د مسجد مدرسې تقدس پامال شویو طالب سره بخاری لاس کې پاتې و د بخاری استاد لاشه هغه د انګريزانو د اور د پاسه سوځول شهید کړي پروتو طالب سره ترمذی پلاس کې و د ترمذی استاد لاشه انګريزانو ونو ته ځوړن په ګولو شهید کړي وو طالب سره هدايه پلاس کې و د هدايه استاد هغه د تورو تنبو شاته په جیل او زندان کې ژوند تیرو دویم طرف تر جمعات هغه مینارې په ځمکه پرته وي الله اکبر ناری خاموشي شوی وي منبر شهید وو محراب شهید وو د مسجد تقدس پامالو د چا ذهن کې نه راتله حالات بس کیږي او په دې حالاتو کې د انګريزانو د پوره دنیا نه عیسائی مبلغین راو غختل يهودي مبلغین راو غختل هندوانو ته دعوت ورکو ولراشه اسلام کې تاسو په هندستان کې موقع ده د مسلمانانو ذهنونه خراب کړي د اسلام په حواله سره شکوک او شبهات ورواچوي دیو د اسلام نه متنفر کړي دی حالاتو کې محترمو د چا ذهن نه وبله ولا د چا د ذهن په خاکه کې نه راتللا چې په بری صغیر کې به اسلام محفوظ څنګه پاتې شي د بری صغیر مسلمان به مسلمان څنګه پاتې شي یو طرف ته 3.5 لک شهدا او د انتقام مطالبه یو طرف ته د مسجد مدرسې تقدس بحال کول چیلنجو بل طرف ته هندستان کې د ارتداد مهم روانو پوره کلی مرتد کې د خبره روانه و خو محترمو کې تاسو حالات تجزیه کوي دغه 2 صدی وګورئ په دې ټولو سختو حالاتو کې په دې مشکلو حالاتو کې دا ټول جنگ د یوې دینی مدرسې کړه دی چې هغه ته دارالعلوم دیوبند ویل کېږي محترمو زموږ کابرو د حالات کاته دا مشکلات دا وی مخې ته هغه ورته سوچ کیو هغه ورته منسوبه کیو دا وی د سوچونو خلاصه دا وا ولمون کبه بری صغیر کې اسلام ته تحفظ ورکو د مسلمانانو د تهذیب حفاظت کو بیا به دا مدرسه واپس په خپل بنیاد ودرو مدرسې د ګلشن ته به تحفظ ورکو مدرسه به په هر قیمت آبادو هغوی د حالاتو پروا ونه کړله مشکلاتو نه ونه یریدل د یو انار ونه وه د هغې د لاندې شروع وکړله یو استازو ملا محمود نامې وه یو شاګردو محمود نامې وه چې نن دنیا د شیخ الهند محمود حسن په نامه سره پیژني شروع یې وکړله خلکو وې ویل مړه څو مولیان دي طاقت ورسره نشته ری قوت ورسره نشته ری میډیا ورسره نشته ری حتی چې زیو بلډینګ هم ورسره نشته ری دی وایي موږ د دنیا کفر مقابله کوو دی وایي موږ د اسلام تحفظ کوو دی وایي موږ د 3.5 لک شهیدانو انتقام اخلو دی وایي موږ د مسجد مدرسې تقدس بحالو دا وایي ذهن کې نه راتله خو قلندر هر چې ګوید دی د ګوید دیو شروع وکړله او کله چې د مدرسې بنیاد کې دي ډېر عجیبه و زګونه مقرر شو په دې زګونو به د مدرسې بنیاد کې نسته شي دا به د مدرسې چاردیوالي وي دا به د مدرسې بنیادونه وي دا به د مدرسې د بلډینګ ځای وي بیګات رسول الله صلی الله علیه وسلم مولانا قاسم نانوتوی رحم الله ته خوب کې راځي
ورته قسمه دا ځای ډېر وړوکی دی دا ځای ډېر محدود دی دا پراخه کا دا کلاو کا هغه د څه پته وه دغه مرکز جوړیږي چې د بر صغیر د مسلمانانو دینی ضروریات په مستقبل کې د دې ځای نه پوره کیږي هغه ته څه پته وه دغه مرکز جوړیږي چې مستقبل کې به امت ته د جهاد قافلې د تبلیغ قافلې د اسلامي سیاست قافلې د تصوف قافلې د تدریس قافلې د محدثینو قافلې د مفسرینو قافلې د مناظرینو قافلې د شهداو قافلې د غازیانو قافلې د محققینو مصنفینو قافلې امت ته به د دې ځای نه ځي هغه ته نه وه پته هغه ته پته نه وه دا ټول ضروریات به د دې ځای نه پوره کیږي قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب علم غیب خاصه خداوندی هغه په دغه حقیقت نه پوهه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره امسا مبارک ور سره دا راکاږي په دا خوب کې ورته قسمه په دې زګونو باندې بنیاد وکنه نقشه ورته جوړي بنیاد ورته کیدی د چې سهار ته پاسې دو غزي باندې ګوري د امسا مبارکي هغه کرخي او نشانات د شپې چې به کوم ځای رمسا راښکلی شوی د خوب کې سحر تم په هغه ځای باندې هغه کرښې او نشانات موجود و محترم او یاد ساتئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل مبارک کې شیطان خوب کې نشي راتللی امام بخاری رحم الله بخاری شریف کې 15 احادیث په دې نقل کړي دي نبی علیہ السلام فرمائی من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیغزا فإن الشیطان لا يتمثل بی من رآنی فی المنام فقد رأى الحق چاچه زه خوب کې ولیدم پرشتہ زی وکتم زما په شکل کې شیطان خوب کې نشي راتللی مونږ خوب شرعي دلیل نه ګڼو مونږ خوب شرعي حجت نه ګڼو البته خوب مبشرات دي رښتونی خوب د نبوت 40 حصہ ده مونږ بعضې وروڼه یي دا خوب واوري لکه د خره غونته کې ټوپونه شروع کړي کله په شیخ زکریا رحم الله باسي خبرې کوي یاره خوبونو نه استدلالات غریب په استدلال او استشهاد کې فرق نشي کولی بنیاد کې دي او اوس خو محترمو دومره جرأت ته ورسېد الله دې معافي وکړي وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات نه منم اورېدلي م دي مور پلار یې نه منم ما به نوم نه وی اخیستی حالانکې دا زموږ د دین مسله ده د پیغمبر د نبوت نه مخکې د پیغمبر ذات منل ضروری وي د پیغمبر د نبوت نه مخکې د پیغمبر ذات منل ضروری وي هر پیغمبر چې خپل قوم ته خپل نبوت پیش کوي اول ذات پیش کوي لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا دا هر پیغمبر ذات پیش کوي اول وای ما به نوم نه وی اخیستی که ما ته الله اوس که مونږ ته الله نه وی ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وی بیا مونږ الله تعالی پیژندو دا د الله معرفت خو مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره حاصل شو خو محترمو تر اوسه پورې دغه ژبې چې دلته کولاوي دا د رسول الله ذات ته ورسېدي خپلو کې اختلاف راغی 2-3 کاله مخکې یو بل پسې کشر مشر شروع آډیو کلیپ ویډیو کلیپ کنزل بد رد کتاب رسالات تحریر لیکن نن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مسله ده د مشر نه تر کشه پورې یو پنځبیري نه د بوسو کې یو 15 منټه ویډیو پیغام وښایه ولې دا د رسول الله د ذات مسله ده نن هغه ژبې ګم سوم شوې یعنې دا تاثر دا ورکوي چې موږ د رسول الله د ذات د ګستاخۍ په حوالې سره ټول یو بیخي د رسول الله ذات دومره مظلوم شو الله دې دغه ګستاخانو نه امت محفوظ وساتي امین وایي بهرحال په دې ځای باندې دا کرښې لکیرې موجود وي اوس بدلته مدرسه جوړیږي د 1857 خونین انقلاب تیر شوی مدرسه به جوړیږي بس به جوړیږي علما خو تاسو ته معلومي دي سره سوي د علماء تعلق دنیا سره نه د دین سره وي قران د دیو په باره کې وایي یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف څوک چې دیو د حال نه خبر نوي هغه یې مړه د مولا خو ډیر مالدار دی لکونه کروڑونه ورسره دي الان کې عالم بر شپې روټې هم نه خوري خو تا خپل حالت نه ښکاره کوي لا يسالون الناس الحافا دیو په وازه خو له چانه نه غواړي خپل ضرورت په زبان حال سره تا ته نه ښکاره کوي په زبان قال سره هم تا ته نه ښکاره کوي ضرورتونه پټي خپل او بیا د 14مې صدۍ عالم د بری صغیر علماء دیوبند مړنن خو په 6,000 روپو گزاره کوي خپل ضرورت دباو کړی دي
په خپل بچو فقر او فاقې تیری لیکن د الله دین آزاد ساتلی دی د الله دین تر اوسه پورې غلام نه دی ساتلی او ان شاء الله غلام به نه ساتي دا مونږ تاسو ته چې راځي که نه چنده غواړي زکات غواړي قسم دی د ذات دپاره نه دي ګورې دا د الله د دین د بلندۍ دپاره د دې مدارسو د آباد ساتلو دپاره د دې د تقدس او شان او ژوندي ساتلو دپاره د ذات دپاره نه دي حکیم الامت مولانا سفاری تانوی صاحب رحم الله هندوستان کې او د ستربندۍ کې خطاب کړی دی ما کتو کتاب کې حکیم الامت خلکو ته وایي دا مدرسې بوج مه ګڼئ دا علما بوج مه ګڼئ دا چندې د مدرسو بوج مه ګڼئ که تاسو پې تنګ شوي راځئ نن در سره مونږ په دې ځای کې یو اتفاق کوو دا مدرسې به مونږ بندې کړو تاسو ته به نه غواړو بیا په تاسو به بوج نه جوړېږو خو ستاسو نه د یوې خبرې ضمانت غواړو تاسو کې مونږ ته څوک د دې خبرې ضمانت راکولی شي چې که مونږ دا مدرسې بندې کړو نو را روان نسل به مسلمان پاتې شي پاتې به شي جي خبرې کوئ که نه پاتې به شي تاسو را روان نو قسم دی موجوده دې نشي پاتې کېدی حالات خو تاسو ته پته رسېدي حکومت درته په یو کلي کې 15 سکولونه کولاوي لیکن یو مدرسه دې نه برداشت کوي مونږ د سکول کالج نه یو خلاف دا زمونږ د معاشرې ضرورت دی لیکن هغوی د دین حفاظت نشي کولی د دین حفاظت د دې مدارسو کې کېږي د دین حفاظت د علما کوي هلته که ته ورغلې سکول کالج ده قسم دی په ځوانانو به دې رحم راشي ما سره زیاته واسطه وي دغه هلکانو ما سره موبایل کې څو هفتې مخکې یو پېښور د یونیورسټۍ یو سټوډنټ میسج را لېږلی ما ته ویل لږ ټایم راکړه زمونږ څه ملګري چا قادیانین کړي دي تا خوا ته یې درولو چې ته ورسره خبره وکړي هغې نه مخکې دیر کې مې شپه د ستربندو ته تللی وم هلته یو سټوډنټ د پېښور یونیورسټۍ را سره ناست و ما ته یې حوال بیانول د هغه ځي ما ته وایي د یوې میاشت نه تا سره رابطه کو ترتیب نه جوړېږي زمونږ څه ملګري چا د الله د وجود نه منکر کړي دي تا خوا ته یې راولو چې ته ورسره خبره وکړي د دې نه مخکې تبلیغي ملګرو زما خوا ته څه کسان راوستي وو یو وفد یې ما خوا ته مخکې راوستی و 4 غنټې ورسره زما خبره شوې وه هغه ملګري بیا 4 میاشتو ته لاړه یو ملګری پکې د باجوړو ما سره خبرې کولې ما ته وایي زه خو د ډېرو لوی تباهۍ په لاره ورغلی وم الله را واپس کړم خو اخر کې په جړا شو ما ته وایي زما د یونیورسټۍ ډېر ملګري د کالج ډېر ملګري د تباهۍ په دغه لار ورغلي دي هغه ملګرو به زما څه کېږي زه دلته یو علاقې ته لاړم د ستربندۍ ته ډېر مخکې خبره ده ډېره اوچته علاقه وه پیادل ورسېدو پیادل پکې څه مزلې مو کړې واپسې چې راتلو زما مې زبان ما ته یو کور راښودو ما ته وایي دا وینئ ما ویل په اوچته ډېر و ما ته وایي دا دغه بدقسمتو خلکو کور دی بچی روس ته لاړو ویل ډاکټر به شي هغه بچی چې واپس راغی ډاکټر شو مور پلار ورته په رشتې پسې ګرځېدل ویل بچی ته رشتې پسې ګرځېدل بیګا ته هغه بچی مور پلار ته وایي بابا بهر پر رشتې پسې ولې ګرځېږي خپل یوې خور ته اشاره کوي ورته دا ښه ښایسته م ده تکه سره سپینه م ده زما خوښه م ده همداره له وکړئ که نه بهر ولې ګرځېږي دلته 14 کاله تیر کې دې کالجونو کې عقیده ختم نبوت زده نه کړي دلته 14 کاله تیر کې 15 منټه د الله په وجود چا سره خبره نشي کولی خپل بنیادي عقاید د اسلام زده نه کړي محترمو د دین حفاظت هم دلته کېږي دې مدرسو کې 14مه صدۍ کې اسلام شته دی په خپل اصلي شکل کې شته دی دا د دې مدارسو د دې علماو برکت دی د بغداد نوم به تاسو اورېدلی دا د مسلمانانو علمي ښار و مسلمانانو فخر کوو په دې نن هم زمونږ د کتابونو نه د بغداد لفظ نه دی وتی زمونږ د علماو په ژبو باندې مونږ چې ابتدایي سبقونه طالبانو ته وایو مونږ ورته بچي د یاد د نسبت دپاره راځي لکه بغدادي یو بغداد زمونږ په ژبو دی لیکن ته نن لاړ شه بغداد ته په بغداد یو انقلاب تیر شو د بغداد د مدرسې واغستې علما یې ترې واغسته اهل حق نن بغداد والا مسلمانان دي خو اسلام نه پیژني د اسلام د اصل صورت سره هغوی ناشنا دي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه په خپل سفرنامه کې لیکلي دي بغداد ته لاړم ویل چا نه مې تپوس وکړو دلته دیني مدرسې شته دی ویل یو مدرسې راوښودل ویل هلته چې لاړم مدرسې والا مې وکته ویل مړه دا پته م نه لګېده چې د مسلمانان دي او که نه دي دین او علم خو لرې خبره وه ویل واپس چې راتلم سپین ږیری محتمي مو ویل ډېر زیات یې وژړل دا ږیرې په اوښکو لمده شوله ما ته وایي
د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام وایا او د پاکستان مسلمانانو د علم او د مدرسو دا نعمت الله مونږ ته راکړو مونږ بغداد والا ناقدري وکړله الله را نواغستلو نن په سترو سترګو جاړو غوسه په لاس ناراضي د پاکستان مسلمانانو الله دغه نعمت وستاسو د درکړې خبردار ناقدري ونه کوي ورنه الله به تاسو نه مواخلي بیا به تاسو زمونږ په شانتي په سترو سترګو جاړي خو هیڅ په لاس نه درځي قدر وکوي ان شاء الله مدرسو قدر وکوي ان شاء الله دا بابا دي ساتو ان شاء الله د دې علماء سره به څنګه په څنګه ودرېږو دا مدرسې بابا دي ساتو وی خوسېږئ تاسو ته پته نشته تاسو ډېر لرې یئ بهر چې راشئ نن د مدارسو خلاف ټول کفر یو دی زموږ حکمرانان هم ملګري دي څومره منصوبې جوړېږي قسم دی ته به حیران در یاد شي څو میاشتې مخکې د قائد جمعیت قائد ملت اسلامیه مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتو مولا علی سره ناسم یوازې په یوازې دوه نیمې ګنټې ما ته خب کیسې کولې مدرسې په حوالې سره چې څومره حالات جوړ شو سو شو څه صورت روان دی قسم دی زه بالکل حیران شوم دا خلک یوه موقع نه ضایع کوي دلته زموږ دغه علما شته دی د دې په منصوبو پوهېږم بیا د هغې توړ هم کوي علما هم ورنه خبروي مدارس هم ورنه خبروي وخت په وخت هغه بیدار ساتي الله دې زموږ د دغه علماو حفاظت وکړي امین وکړي چوکیداران ولاړ دي څوکۍ کوي د مدرسو دیو ته که لږه موقع میلاو شو قسم دی دا نه پرېږدي سیکولر کول غواړي دا ملک او د دیو د سیکولر کېدو په مخه کې هم دا علما زموږ دغه مدارس رکوټ دي مرن محترم عرض کوو په دې ځای باندې هغه کرښې لکرې موجود وي اوس په مدرسه جوړېږي دلته په څه به جوړېږي دی هم ورته سوچ کې و حالات تېر شوي و خورین انقلاب و کور کې یو ظلم په دې سوچ کې دی هم په دې سوچ کې ورته پرې ناسته کې د نیم خوبۍ د کیفیت پرې راځي کله سره ټیلې ووایي دغسې په دې نیم خوبۍ کې ورته ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها راځي 10 روپۍ ورته لاس کې ورکوي ورته بچیه قاسمه پریشانه کېږم الله رب ذوالجلال به انتظام وکړي ان شاء الله دا 10 روپۍ زماره طرف نه بچنده کې قبول کا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راځي 2 روپۍ لاس کې ورکوي ورته بچیه قاسمه پریشانه کېږم الله به انتظام وکړي ان شاء الله دا 2 روپۍ زماره طرف نه چنده کې قبول کا د چې پاسې دو بیدار شو لاس کې ورسره هغه 12 روپۍ موجود وي محترم دلته بیبي خبر شو بهر راغی د مدرسې د پاره دی شورا جوړه کړې و دی وخت کې او په دې شورا کې ډېر لوی لوی خلک وو په دې کې د حاجی امداد الله مهاجر مکی غونته کې کامل مرشدین وو په دې شورا کې د مولانا مظهر نانوتي غونته کې مفسرین وو په دې شورا کې د مولانا یعقوب نانوتي غونته کې مدرسین وو دارالعلوم دیوبند صدر المدرسین وو مې حالات کته ډېر عجیبه حالات دي دی به وایي چې ناسو د عادت دا او د خپل شونډه به خوړه دغه سیده یو ځل دارالعلوم دیوبند کې طالبان ته چاپیر شو ازرجي دا شونډه ولې خورئ تاسو د ورته عادت مې نه خورم الله والا خپل دغسې حالات پټی نه ښکاره کوي هغوی ورته نه جي ولې خورئ مونږ ته به وایي دا حالات پټول هغوی مجبوره کوو زورور شو طالبان تاسو ته معلوم زورور مخلوق یو ځل څه پسې فنخلي به یو خدای به خلاصوي هغوی کلک شو نه جي مونږ ته به وایي ضرور به وایي دی مجبور کو دی ورته د شاملي میدان جنگو زه په یو طرف باندې مامور ملګری را سره وو د دشمن د توپ نه ګوله راغله زموږ نور ملګری زخمیان شو شهیدان شو مونږ څو ملګري پکې زخمیان وو ویل خرق عادت رب ذوالجلال ما ته راښیي دغسې حالات الله چاته نه ورښیي بعضې بزرګانو ته کله چې الله وغواړي ورښیي ویل خرق عادت الله ما ته راښیي فرشتو جامونه راغستې دي یو شهید ته په خوله کې ورکوي یو جام ما طرف ته م راوړو په دا شونډو باندې کېښودلو یو غیبي اواز پسې د شانه راځي ورته جام واپس کا د دله تر اوسه پورې دنیا کې ژوند او زندګي شته دی ویل ما نه جام واپس کو جام کې څه ما نه وسکلي خو په رب کعبه قسم د جام هغه خوږوالی تر ننه پورې زما په شونډو دی هغه خوږوالی خورمه محترمو اصل نعمتونه د آخرت دی الله دې زموږ ستاسو نصیب کې امین ووایي دا دنیا نعمتونه د مصنوعي دي دا نقلي دي د دې دپاره د آخرت اصل نعمتونه برباد نه کړي دا نعمتونه د مصنوعي د آخرت دپاره قربان کړي آخرت مه قربانوئ دې شورا کې هغه 12 روپۍ کېښودې دوی ته ټوله قصه تېره کړه هغوی ورته ویل دا د الله د طرف نه غیبي اشاره ده
اوس به الله تنظیم کوي ان شاء الله خو څوک دی واقع نه خبر نشي هلته بیبي خبر شوی وه تاسو ته پته ده دا زنانه چې خبر شي یا د زمونږ طالبان خبر شي نو دیو ته ته ووایه بیا دا خبره مه کوه کوي پې نه شي ټینګ کولی خبره خامخا کوي دې وخت کې دیوبند علاقه کې 30,000 آبادي وه قاری طیب صاحب لیکلي څومره او یو خبره وکم بیا به خپله کیسه وچلو زمونږ ډېر ملګري د غلط فهمۍ شکار ما ته یو وایي و یاره ستاسو د هندوانو سره ډېره مینه ده ما ورته ویل هغه څنګه ما ته وایي ګوره دا ریوڼ خو د هندو نامه وه تاسو په خپل مدرسې باندې په ریوڼ په مرکز باندې کېښودو دا دیوبند خو د شیطان نامه و د هندو نامه و تاسو په خپل مدرسې کېښوده ما ورته ملګري تر غلط فهمۍ شکاري ریوڼ زمونږ د مرکز نه ده نامه ریوڼ د هغه علاقې نامه ده چېرته چې مرکز جوړ شوی دی دیوبند زمونږ د مدرسې نه ده نامه دیوبند خو د هغه علاقې نامه ده چېرته چې مدرسه جوړه شوې ده او ما ورته ویل دا خو زمونږ د مشرانو په عظمت دلالت کوي ته وایې کومه علاقه چې د هندو په نوم آباده وه د شیطان په نوم آباده وه هلته زمونږ مشرانو د یو داسې مرکز بیا ته د هدایت قافلېږي د هدایت شمې بلیږي پوره دنیا کې ورنه خیرونه خورېږي دا خو زمونږ د مشرانو په عظمت دلالت کوي ظالم اعتراض ولې کوې زه مکه مکرمه کې وم هلته یو کس سره ټلیفون وکړو ما ته وایي دیوبند معنی درځي ما ورته ویل ته ووایه څه معنی ده ما ته وایي د دیو معنی د شیطان د بند معنی د بنده د دیوبند معنی د شیطان بنده ما ورته ویل ښه د دیو معنی شیطان د بند معنی بنده دا د بند معنی بنده په کومه ژبه کې راځي څه د لغت حواله راکولی شي که نه د کتاب البطن ګېډې نه لګیایي چوپ شو ما ته وایي ته ووایه څه معنی ده ما ورته ویل د دیو معنی شیطان به قول ستا د بند معنی هندي لغت راواخله پارسي راواخله د بند معنی د باندنه تړل د دیوبند معنی د شیطان تړل او ما ورته وی زه درته رجمم بالغیب نه کوم راځه زه به درته بنیاد در وښیم ماخذ به در وښیم دیوبند ته دیوبند ولې وایي 3 روایت پکې راغلي دي هغه زمانه کې دلته مدرسه نه وه یو مستجاب الدعوات بزرګ تیریږي د علاقې خلک پسې راغله ورته وایي دې ځای کې جناتو کې یو دیو دی پورا علاقې والا ورنه خلک تنګ دي هغه بزرګ مستجاب الدعواتو جنات مسخرو د جنات په ذریعه دا دیو ونیو ګرفتار یې کو وې تړو دلته په یو کوی یا کند کې بند کو د علاقې نوم دیوبند شو مستقبل کې دلته مدرسه جوړه شوله نسبت علاقې ته وشو دارالعلوم دیوبند څنګه چې هغه بزرګ جن تړلی و خلک یې د شر نه محفوظ شوي وو دغسې دیوبند والا علماء دیوبند مستقبل کې د یهودیت مقابله کړې ده د نصرانیت مقابله کړې ده د قادیانیت مقابله کړې ده د رافضیت مقابله کړې ده د انکار حدیث مقابله کړې ده د فتنه انکار حیات النبی عذاب قبر مقابله کړې ده د انکار فقه مقابله کړې ده د عشق رسول پر چې شرکیات بدعات خوري دا غي مقابله کړي دا علماء دیوبند د هر کفر د هر باطل مخنیوي کړي دي د مسلمانانو د ایمان تحفظ کړي دي د عقاید تحفظ کړي دي د نظریات تحفظ کړي دي د اعمال تحفظ کړي دي د دین هر شوبه آباد ساتلی دا د وجه ورته علماء دیوبند ویل شي بهرحال خبره ذهن کې ده کنه د دیوبند علاقه کې ډېر زر آبادي و هندوان پکې دي مسلمانان پکې دي دا خبر خور شو ببینه د دیوبند علاقې مسلمانانو زره نو خوګونو تر خبر ورسېدو د دیوبند علاقې مسلمانانو زره نو چاته چې خبر رسېدلی و د خپل غاړو هارونه سره زر کالي یې راواغسته د مدرسې شورا ته راولېږل د دارالعلوم دیوبند اولنی تعمیر اولنی بنیادونه دا د هغه مسلمانانو زره نو په هغه څو نیو کالي باندې جوړ شوي محترم اسی تاسو اندازه ولګوئ زه کله سوچ کوم زه الله ډېر غیرتي ذات دی ان الله لا یضيع اجر المحسنین من جاء بالحسنة فله عشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء تبلیغیان رونه وي یو په 49 کروڑ حدیثونه ثابت دي دغه خو نست قرآن موجود دی والله يضاعف لمن يشاء څومره اخلاص زیات هغومره اجر زیات الله دې مونږ کې اخلاص پیدا کړي امین ووایئ اسی تاسو غور وکړئ زه کله سوچ کوم په دې وخت کې به نورې زنانم وي سره زر به استعمال کړي سپین زر قیمتي لباس د نازو نعم د مزو چرچو ژوند نه هغه زنانه نشته دلته نه تللي دي قبرونه هم نشته دی پته نه لګي دا زنانه هم تللي دي چا چې قرباني ورکړې وه د دیو هم قبرونو پته نه لګېږي لیکن نن چې په دې پرې صغیر کې څومره دیني مدرسې دي
تبلیغی جماعت محنت دے جهادي محنت دے درس و تدریس محنت دے نن دلته د تصوف خانقاهونه دي نن دلته اسلامي سیاست محنت دے دا ټول د هغه دارالعلوم دیوبند مدرسې فیض دی د هغې آبادي ساتلي دي دی وجنا نن کې ببري صغیر کې یو مجاهد جهاد کوي یو تبلیغي تبلیغ کوي یو عالم اسلامي سیاست کوي یو مدرس تدریس کوي یو صوفي په خانقاه کې الله الله کوي هغه زنانه د دې ټولو سره په هر اجر ثواب کې شریک دي هغوی ته قبرونو ته اجرونه ثوابونه وررسیږي او دا سلسله بر قیامت د سبا پورې جاری او ساری وي انشاءالله مړه زنده باد دغه زنانه دي یار قسم دې مونږ تاسو واسې دوکه شوي یو زما مال زما دولت زما جیدات مرګ راشي په د سر مو وهي ختم را گزار کی یو صادر کفن واغوندو ردیزې نه رخصت شو هیڅ شی د ځان سره وینسو تاسو لیدلی د دې نه زیات چا څه وړي دي لیدلی هم دي جي هیڅ نشي وړی د دې محترمو نن موقع ده خپل مالونه د الله په لاره کې قیمتي کوي ځان پسې د خپل مالونه د آخرت اکاونټ کې ځان پسې دا جمع کوي دا پاتې دي پته نه لګي بیګا ته مر راځي سبا ته راځي هیڅ پته نشته انسان باندې چې مرګ راشي دا مضمون قرآن ذکر کړی ځای په ځای ذکر کوي دی وایي ربنا فرجعنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل الله موږ دنیا ته واپس کا خیرات به وکړو صدقې به وکړو نیک کارونه به وکړو جواب میلاو شي نه بس قصه ختمه شوه پسې نشته نن محترمو موقع د الله را کړی د مهسای کوي مرګ پته نه لګي بیګا ته راځي که سهار ته راځي او نن تاسو ته پته را دا دیني مدرسې د اسلام مرکزونه دي دې ټولې شعبې آبادي ساتلې د دې وجې نه نن د دنیای کفر په سترو کې دا ازغي دي دې ته دومره به سوچ کړي چې دې سره څه وکړو قسم دی دا وړې وړې مدرسې هم نه دي دا د کفر په سترو کې ازغي دي دا زما استاد ټمبم نه د هغوی لپاره زیات د سرګردانۍ ذریعه ده دیو جن محترمو شپې چې سم لای کنه هر سحر چې پاسې د خپل الله سره یو وزم ضرور کوي الله زه مسلمان یم اگر چې کمزور یم خو مسلمان یم رب ذوالجلاله نن کفر را جمع د زما مدرسه ختمي اهل حق علما را ختمي رب ذوالجلاله زما نور وس نه کیږي دومره وس مې کېږي چې په خپل مال سره دا مدرسې آبادي وساتم په خپل اولاد سره دا مدرسې آبادي وساتم زه د دې علماو اهل حقو سره څنګ به څنګ ودرېږم دا په هره طبقه کې دا په هر میدان کې مضبوط کم د کفر مقابله ور باندې وکم ربا نن نه پس مې تا سره وعده ده عزم مې دی زه په خپل مال په 3 مېسه کې تا شریک کوم نن نه پس کې ما 300 ګټلې سل به دې مدرسې ته راوړم 3000 مې ګټلې زر به دې ته راوړم 3 लाख مې ګټلې لاک به دې ته راوړم دې ته به ډاډ ورکوم مولانا صاحب د مدرسې یوازستانه ده د دین او اسلام یوازستانه ده زم مسلمان یم د زما استاد شریک دي نن نه پس به زم در سره خپل تعاون جاری ساتم دا مدرسه په شریک آباد ساتو دا کاروان په شریک باندې مخ په وړاندې بوزو به چې قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شو ورته به ویل شو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما نور وسنه کېدو ما د خپل بچی کله چې دنیا کفر را جمع و زما مدرسه او زما مولای ختمه و ما د خپل بچی د خولې نوڼۍ راغستې وه ما د دیو سره نیمه کړې وه ما دیو ته ډاډ ورکړی و دا مدرسه مې مضبوطه کړې وه دا عالم مې مضبوط کړی و بیا به م هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته سترګې به م بیا اوچتې وي ټیټې به نه وي بیا انشاءالله په زوره انشاءالله نو څوک ما سره واده کوي چې نن نه پس به او تاسو وکئ بیا وګورئ که نه ته چې په 1 لاکو کې الله شریک کې ته ګوره چې په د 1 لاکو کې درته الله د 10 لکو برکت او طاقت ونه څو راځه زر څه جرم بیا منم زه څو ورځې مخکې د پېښور نه ووتم قبایلو طرف ته روان وم 3-4 ورځې جلسې مې وې دوره مې وه ما یو ملګری دی تاجر دی ما سره په موبایل خبرې کولې ما ته کال مخکې ستا په بیان کې ما دا خبره اورېدلې وه تا وی الله شریک کوي په 3 مېسه کې الله به درته پکې برکتونه واچوي ما ته ویل ما شریک کړی کال وشو ویل اوس مې کاروبار ډبل شو و زما د کنټرول نه بهر دی نشم کنټرولولی ټرای خو وکئ که نه څوک ما سره واده کوي نن نه پس دا دیني مدرسه دا به زموږ سره په 3 مېسه کې دا علما دا مدرسه شریکه وي 3 مېسه به موږ دلته راوړو انشاءالله واده چې را سره څوک کوي هغه کسان لاس اوچت کوي اوچت کوي لاسونه اوچت کوي نور همت وکړئ الله درته کاڼي قیمتي کړي دي انشاءالله د خاورې به هم درته قیمتي کوي څوک چې غیرت وکړي
الله ډېر غیرتي ذات دی. عمر رضی الله ته نبی علیہ السلام وایي عمره ستا نه زه ډېر غیرتي یم او د حکم چې چا نازل کړی ما نه ډېر غیرتي دی. نو الله ډېر غیرتي ذات دی. غیرت وکړئ الله به غیرت وکړي در سره انشاءالله. او دوی محترمو خپل بچي دینداره جوړ کړئ دنیادار مه جوړوئ. بچي دنیادار مه جوړ. د رزق وعده الله کړې ده. وما من دابة فی الارض الا الله رزقها. ستاسو په دې ټول مومندو کې ماته یو سپی به هم څوک ونه ښیي چې د لوږې نه مړ شوی. د رزق وعده الله کړې ده. ما او تا ته الله وایي اخرت ته اخیسته کوي. یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. د جهنم د دغه تباهۍ والا اور نه خپل اولاد بچ کا. تاسو ګورئ مونږ په خپل بچو خفه کېږو. 15 منټه تکلیف د بچي نشو برداشت کولی که دلته پې راشي الله دې نه کړي. نو هسې سوچ وکړه که دا بچی دینداره نه شو مونږ د ده د آخرت فکر ونه کړو غم هم ونه کړو دا باغي جوړ شو بیا دا بچی چې د قیامت په ورځ د جهنم په هغه سخت اور کې سوځېږي بیا به زه دا هلته څنګه برداشت کړو. هغه اور خو د دنیا د اور نه اویا درجې تیز دی. هغه په کاڼو هم برېک نه نیسي. وقودها الناس والحجاره هغه کاڼ هم سوځي بیا به زما نه بچي څه کېږي. نو محترمو بچي دینداره جوړ کړي جوړو به انشاءالله. ما سره د چا وعده ده لوس څوک چې کم از کم د نن نه پس کم از کم یو بچی یو لور به دیني مدرسې ته ورکوي انشاءالله. دا به واده وي انشاءالله. واده به وي خو زه هر ځای کې ویم بچي چې لېږئ مدرسو ته د خپلو علماو په مشوره دغسې نه چې بچي په کم طرف لاړه مشکل درته جوړ نه شي. بچی دې څوک خارجي جوړ نه کړي بېدینه جوړ نه کړي د مدرسې په نوم د خپلو علماو په مشورې سره به د مدرسې انتخاب ورته کوو. تاسو دلته الله تعالی مدرسه درکړې ده. ګورئ د غرونو په دې اخرنۍ ساحه کې مونږ دا بیا نه شو ویلی چې زمونږ په کلي کې مدرسه نه وه. دومره ښه موقع ښه علما الله درکړي اهل حق دې ته راولېږئ بچي. د دې علما سره خپله کښېنئ د دې ضرورت پوره کوئ د دې مشکلات حل کوئ دیو ته سہولت ورکړي دیو ته ډاډ ورکړي دیو ته محبت ورکړي دیو نور هم تکړه کوي تیز کوي ورته قاری صاحب مولوي صاحب تا زما په دین باندې ننګ کړه غیرت دې کړې زما د تهذیب حفاظت کې زما بچي ته دین ورخې ایمان ورته ورخې مونږ هم د تا په سر غیرت کوو څنګه چې خپل بچي ضرورت پوره کول فرض ګڼم دغسې به ستا د هم ضرورتونه پوره کوم څنګه چې د کور ضرورت پوره کول فرض ګڼم دغسې به د تا د مدرسې پوره کوم تکړه شه خپل کار جاري وساته مونږ در سره څنګ په څنګ ولاړ یو انشاءالله په زوره انشاءالله کوو به الله دې عمل کولو